السلام علیکم ورحمة الله. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نن به زموږ ستاسو درس موضوع له سکرین شاټ څخه شروع کیږي. په سکرین شاټ کې موږ تاسو کولی شو دا ورډ پروګرام کوم یو چې موږ راخلاص کړی دی، دغه ډاکومنټ چاته چې هر پروګرام موږ خلاص کړی یا هر صفحه موجوده وي د هغه څخه عکس واخلو. اوس ما دا د ورډ پروګرام دوه واره خلاص کړی دی، نو د هغه شاته ورډ صفحې عکس یې راته اخیستی دی، خو که مو دا رقم نه و خوښ سکرین کلیپینګ ته راځو. سکرین کلیپینګ ته چې کله رالو دلته موږ تاسو ساحه انتخابوو. هره ساحه چې موږ تاسو انتخاب کړه د هغې ساحې عکس به راته واخلي او موږ تاسو ته به یې راولېږي. نور باقي تنظیمات یا هغه د پکچر یا تصویر تنظیمات چې موږ تاسو مخکې ویلي وو هغه تنظیمات دي راته. ګیټ اډز ان کې موږ تاسو کولی شو خپل کمپیوټر لپاره یو شی را ډاونلوډ کړو. هر شی چې مو خوښ وو چې غواړو را ډاونلوډ یې کړو نو موږ تاسو دلته راځو. کله چې موږ ته دا اپلیکیشنونه را خلاص کړو نو اوس هر اپلیکیشن چې ستاسو خوښ وي، هر اپلیکیشن چې تاسو کاروئ نو راسئ پر هغه باندې کلیک وکوئ او اډ ورباندې کلیک کړئ تر څو پورې هغه ورسره راسي او هغه بیا تاسو وکاروئ. فرض کړه زه د امید ټایپ رااخلم نو اډ ورباندې کلیک کوم. کله چې مې اډ کلیک کړئ د ټیک مارک لګوم او بیا کنټینیو ورته کلیک کوم. اوس به ماته دا اپلیکیشن خپله د ورډ پروګرام په دې صفحه کې اضافه سي. تاسو یې وینئ اوس دلته په دغه هوم ټیب کې ماته میت ټایپ راته اضافه سو او اتومات شکل سره زما کمپیوټر ته راغلی. داسې نور کمانډونه او اپشنونه چې تاسو غواړئ اضافه یې کړئ له دې ځایه اضافه کولی شئ. په مای اډز کې بیا کوم شیان چې تاسو مخکې را ډاونلوډ کړي دي لکه دا درې څلور شیان ما مخکې را ډاونلوډ کړي دي همدغه دې تاسو کولی شئ استفاده یې کړئ او را واخلئ. ویکیپیډیا دا هم ما مخکې را ډاونلوډ کړې ده د دې لپاره چې زه لنډ سرچ پکښې کې وکړم. ګوګل ته مجبوره نه شم. د دې سایټ له لارې چې مو هر څه په موضوع په کار وي نو هغه سرچ کولی شئ. دا ممکن ستاسو په ورډونو کې نه وي ځکه ما لاسي ورته اضافه کړی دی دا اپشن. د افغانستان کلمه ما سرچ کړم دلته ما د افغانستان په اړه باندې مختلف معلومات راته راواخیستو. داسې تاسو کولی شئ معلومات راواخلئ، خو البته دا په انلاین ډول سره شتون لري. آنلاین ویډیوز کې تاسو کولی شئ آنلاین ویډیو راواخلئ. تاسو باید راسئ لومړی یوټیوب ته او له یوټیوب یا له بل پروګرام څخه د ویډیو لینک کاپي کړئ، بیا وروسته دې ځای ته راسئ. موږ تاسو لومړی راځو یوټیوب ته. کله چې مو په یوټیوب کې ویډیو را خلاصه کړه اوس پر ویډیو باندې راسته کلیک وکړو او کاپي ویډیو یو آر ایل به ورته کلیک کړو. کله چې مو دا کلیک کړئ اوس به موږ تاسو راسئ بیرته به خپل هماغه د ورډ پروګرام را خلاص کړو. د را خلاصېدو سره به آنلاین ویډیو ته ورشو او اوس به کوم لینک چې موږ راخیستی دی د کنټرول وي په واسطه باندې به دا پیسټ کړو. لینک چې مو کله پیسټ کړئ موږ تاسو ته به هماغه ویډیو د ورډ صفحې ته راسي. د لینک تر پیسټ کولو وروسته اوس موږ تاسو ته دا ویډیو صفحې ته راغله، خو دا ویډیو چې اوس کله پلی کوئ نو هم ته یوازې د انټرنټ له لارې کولی شئ دا ویډیو پلی کړئ او داسې نه دی چې را ډاونلوډ شوی ده او دې صفحې ته راغله. لینک په لینک کې موږ تاسو کولی شو د خپل ډاکومنټ یو پاراګراف یا یو لیکنه یا یو لغات موږ تاسو له بل پروګرام تصویر یا ویډیو یا بل څه سره لینک کړو. فرض کړه زه ډیوایس لغات چې کوم دی دلته انتخابوم او پر لینک باندې کلیک کوم. پر لینک باندې چې مې کله کلیک وکوئ نو راځم دلته او اوس چې کوم ځای زما خوښ وي هغه انتخابوم تر څو پورې هلته راسي. اکسل پروګرام ورته انتخابوم تر څو دغه اکسل پروګرام بیا ماته را خلاص شي. اوس هر وخت چې زه وغواړم را خلاص یې کړم نو کنټرول نیسم او پر دې کوم لغات چې ما انتخاب کړی وي پر هغه کلیک کوم. د کلیک کولو سره به ماته خپله په اتومات شکل سره هماغه پروګرام کوم چې موږ تاسو انتخاب کړی دی هغه را خلاص شي. داسې تاسو کولی شئ ویډیو هم لینک کړئ یا عکس لینک کړئ یا بل هر څه چې مو خوښ وي هغه لینک کولی شئ. بوک مارک کې موږ تاسو کولی شئ په کتاب کې یو ځای نښاني کړو. موږ تاسو به لومړی ځای انتخاب کړو. کله چې مو انتخاب وکړو بوک مارک باندې به کلیک وکړو. اوس به دلته یو نوم ورکړو. هر نوم چې مو ورکړئ اډ به ورباندې کلیک کړو. اوس به هماغه ځای راته اضافه شوی وي. اوس چې زه په هره برخه کې د کتاب یا د لیکنې شتون ولرم د دې ډاکومنټ نو زه بوک مارک ته راځم او کوم بوک مارک چې مې ورکړی وي هغه انتخابوم. دلته ګوټو ورباندې کلیک کوم. کله چې مې ګوټو ورباندې کلیک کړئ ډایرکټ به ماته هماغه ځای انتخابېږي کوم ځای چې موږ تاسو انتخاب کړی وي ورته مخکې. کراس ریفرنس کې موږ تاسو کولی شئ له مختلفو ساحو څخه خط راواخلو. زما چې د هرې ساحې څخه خط په کار وي نو د هغې څخه یې راخیستم. فرض کړئ زه د هغه بوک مارک چې اوس موږ تاسو یې عملي کوئ د دغسې یې راخلم نو راځم دلته بوک مارک انتخابوم او بیا هر بوک مارک څخه راخیستی پر هغه باندې به کلیک وکوئ. کله چې مو کلیک وکړئ اوس انسرټ کلیک کوم نو هر څو وارې چې زه انسرټ کلیک کوم هماغه خط به ماته پیسټ کېږي. تاسې اوس وینئ ماته هغه خط چې په بوک مارک کې ما نښاني کړی وي هغه ټول دلته راته پیسټ شو. داسې له مختلفو ساحو نورو څخه هم تاسې کولی شئ کوم خط چې درته لیکلی دی یا هغلته لیکل شوی دی یا تاسو ثبت کړی دی هغه راواخلئ چې اوس دوباره بیا باید درته ولیکل شي. کمنټ کې موږ تاسو کولی شئ یو نظریه ولیکو. موږ تاسو به لومړی کوم پاراګراف چې موږ نظریه ورباندې لیکو هغه پاراګراف یا لغات به انتخاب کړو. کله چې مو انتخاب کړو موږ ته اضافي ساحه راکول شوه نو اوس په دې کې موږ تاسو کولی شئ خپل نظر ورته ولیکو تر څو پورې دا پاراګراف په اړه باندې خپل نظر واضح کړو. نو کمنټ کې موږ تاسو کولی شئ د لیکنې په اړه باندې یو نظر ورته ولیکو. راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله هیډر و فوټر زموږ ستاسو موضوع تر بیا بلې ویډیو هم پر الله سپارم. ښه چارې